صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. سورة سبا سلورم نمبر آیات دوشتم سپارہ. لیجزی الذین دید پارچ بدلور کی اللہ تعالی آمنوها کسانتا چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات وعمل کڑے دنیکو اولئک لهم هم دید پارا مغفرت دے ورزق او رزق دے کریم عزت مند. دلیجزی الذین تعلق دلتأتینکم سرد کافرانو دا قیامت نے انکار کو اللہ جل جلالہ کو فرمائے چھ قیامت بخام خارازی. لیجزی الذین کی نتیجہ دا مستفیدین من القرآن د قرآن نه چا استفاده کړی ده د قیامت د راتلو مقصد داره چې کوم نیک عمل خلق دي مسلمانان مؤمنان دي چې هغه ته ښه بدله میلاو شي رزق ورته میلاو شي او عزتمن رزق مطلب دا چې دې ته به هر څه د دې د خواهش مطابق میلاویږي خدا الله نه سوا د هیڅ احسان به نه دیتا ویکی رزق کریم. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات دیتا پارا چی بدلور کی اللہ تعالی ها کسانو تا چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات وعمل کردنی کو اولئک لهم مغفرت هم دیتا پارا مغفرت بخندا دا عبدیت د حقوق په ادایګۍ کې که څه کمې کو تاغې شوي ځکه د عبدیت حقوق په صحیح طریقې سره ادا کول خو ممکن نه دي نو که پای کې څه کمې کو تاغې شوي نو لهم مغفرة او تعالی معاف کی ورزق کریم او عزتمن رزق اور لور کی. والذین سعوا فی آیاتنا نتیجه د محرومین عن القرآن چې چابا د قرآن نه فائدہ نه غسته. قرآن کې الله فرمایلو قیامت برازي او دې ته فائدہ وانه غسته دی او ما غشن د قیامت نه انکار نو الله په کې چې قیامت راشي چې کوم خلکو سعوا فی آیاتنا کوشش کو زمون په آیاتونو کې سعوا فی آیاتنا یعنی کوشش دا کو چې دا آیاتونه مونږ څنګه باطل فی ابطال آیاتنا زمون د آیاتونو په بطلان کې کوشش کو چې د آیاتونو مونږ څنګه باطل کو. لکه آیت کې راځي چې قیامت شته او دی به خلکو ته عجیب خبرې کولې دا غي ذکر روان دي. والذین کسان سعوا چې کوشش او مهنت کو او باطل ولو فی آیاتنا زمون د آیاتونو معاجزین ای مبطلین باطلون کی دوی دی آیاتونو لرا اولئک لهم هم دی د پارا عذاب دی من رجز د سختین ډکو علیم دردناک. د رجز معنی امام قتاده رحمت الله علیه په سوء العذاب سره کړی
ډېر خطرناک عذاب دی مر رجزن د سختې نډک علیم دردناک عذاب دی دې لپاره ويرى الذين اوتوا العلم الذي ويرى الذين يعلم الذين في جني او پویږي هغه کسان اوتوا العلم چې علم ورله ورکړی شوی دی الذي ده کتاب علم انزل اليك چې نازل شوی دی تا ته من ربک استاد رب طرفنا هغه پویږي په سمانی هو الحق چې دا کتاب حق دی دا کتاب څه حق دی الذين اوتوا العلم مراد اهل کتاب دي يهود او نصارا هغه اهل کتابو چې ایمان راوړل لکه عبد الله بن سلام او دا ملګری رضی الله تعالی عنہ نو هغه په تورات زبور انجیل کې دا مسله ویلې و چې آخر الزمان پیغمبر برازي هغه تبا قرآن مجید کتاب ملاويږي نو الله په کوئی يعلم الذين يرى په معنا د يعلمو دي دې پويږي دې الله علم ورکړل تورات علم ورسره هغه کې دی ویلو چې دا کوم کتاب چې تاسو د خپل رب د طرف نه نازل شوی هو الحق ولا کتاب حق دی دویم مطلب د آیت دا دی ويرى الذين وبوینی ويرى وبوینی الذين وخلقوا العلم چې علم ورکړی شوی الذي دا کتاب انزل الیک چې تاسو نازل شوی من ربک استاد رب د طرف نه دی بوینی کله به ویني د قیامت پر ورځ به ویني چې هو الحق ودا کتاب حق دی یعنی مشاهدتن بار سویني چې په دې کتاب کې سره غلي هغه په خپل سترګو ویني چې دا بالکل حق دی دلته خو منی خود دلایل د وجه نه منی په سترګو سره دي نه دي صرف د دلایل د وجه نه منی نو مراد ته علما دي او هغه خلک چې کوم علما او بس روان دي نو الله چې ولکم علم ورکړي دا علم د وجه نه دا دلایل د وجه نه دی چې هو الحق دا کتاب حق دی خو الله په کوئی ويرا دی قیامت کې برای راست کوی نه په خپل سترګو باندې چې دا قران حق دی ويهدي او رهنمای کوي الى صراط العزيز الحميد لا رضا الله طرف تعالی عزیز چې غالب دی الحمید المحمود في صفاته المحمود في ذاته وصفاته وافعاله چې د حمد او ثنا لایق دی د ذات په اعتبار سره صفات په اعتبار سره د افعال په اعتبار سره وقال الذين كفروا او ويلها کسانو کفروا چې کافران دي هل ندلكم آیا وخیمونگا تاسو ته على رجل داس یو سړی ينبئكم چې خبر درکې تاسو ته اذا مزقتم هر کله چې تاسو ټوکړې شي کل ممزق په پورا ټوکړې کې دو سره په پورا ریزه ریزه کې دو سره انکم لفی خلق جدید انکم ستخلقون یقینا تاسو په پیدا کړئ شي په یو نوې پیدایش سره بعد ذلك التمزيق والتفريق ګور دلته کافران یو خبره وکړه دا د منکرونو قیامت شکوره په ناشنا طریقې سره دا شي کافرانو به نورو کافرانو ته ویلو وی تاسو ته یو داسې سړی وخېما چې خبره کوي باعجب العاجب یو عجيبه وند خبره کوي وی عجيبه خبره ده چې تاسو کله مړ شي ټوکړي ټوکړي شي ریزه ریزه شي انکم اذا مزقتم كل ممزق دا كل ممزقين یا مفعول مطلق دی نو معنی دار چې تاسو پورا ریزه ریزه شي یا مفعول به دی معنی دار چې تاسو ریزه ریزه شو په دې ځمکه کې خواره شي نو هغه وایي چې ګوره تاسو باندې دا حالت راشي دا غي نه پس دا ذرات به الله راغون کی او تاسو به الله جدا بیا راځوندي کی بیا هم څه کی راځوندي کی نو دا څومره عجيبه خبره ده او دا تاسو ته څوک پته شته وي دا یو عجيبه سره حالانکه د رجل نه مراد پیغمبر علی السلام دی رجل دا نکره ده یعنی مطلب دا چې دا غیر مشهور سره دی غیر معروف سره دی او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور او څومره مشهور او څومره معروف خودي استهزاء او سخريتن دا خبره کړې ده چې ګوره دا خبره کوي او ورپسې آیت کې الله پاک بیا وایي افترا علی الله کذبا به جنہ دې کافرانو به ویل چې دا خبره کول دا بعید از عقل چې انسان بر زره زکیږي بیا به ذرات راجم کیږي او دوباره به راځوندې کیږي دا خو عقل نه مني
عقل نه مني نو یا خدا سړی په الله باندې دروغ وي دا سړی په چا باندې دروغ وي په الله باندې دروغ وي افترا علی الله کذبا ام به جنہ او یا دا سړی لیونه دی نعوذ بالله سړی لیونه دی چې د عقلمند خبرې نه کوي ځکه د عقلمند خبرې نه دي او سره د دې نه چې پیغمبر علی السلام نه څوک صادق او امینو لقب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادق لقب او دی ورته سوې مفتری ورته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عقلمند او دی ورته سوې وې دا مجنون دی نو الله جل جلاله فبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد سردي خبر رد کئ وې بل الذين بل ازراب د پاره دی ليس كما يزعمون ليس كذلك دا خبر نه سم چې دی ګمان کوي بلکې لا يؤمنون بالآخرة دی په خپل یقین نه کوي په آخرت باندې فی العذاب دی په عذاب کې دی والضلال البعید او په لری گمراهی کې دی نو گمراهی او اسم د گمراهی یو لار یو د هدایت لار گمراهی لار د هدایت نه او اسم لری خدا بعید ټکی او تعالی پاک د مبالغه د پار راوړو چې په گمراهی کې ډیر لري دی ګوره پیغمبر ته ناروا الفاظ استعمالي وقال الذين كفروا وي کسان چې کافران دي هل ندلکم یو بلتوي وي هل ندلکم منغو خایتا سو تعالی رجل داس یو سړی ينبئکم چې خبر در کوي تاسو ته دسو اذا مزقتم هر کله چې تاسو رزه شي کل ممزقنا په پورا رزه کې دو سرا انکم لفی خلق جدید انکم ستخلقون خلقا جديدا چې تاسو به پیدا کول شي په نوې پیدایش سره بعد ذلك التمزيق والتفريق پس د دې رزه کېدونه پس به تاسو بیا را ژوند کیږي دا څه خبره کوي نو بیا ورپسې وي افترا علی الله کذبا اختلق وزان نه جوړ کړی دی علی الله په الله تعالی باندې افترا ولې ځان نه جوړ بعض خلک چې صدق او کذب په منځ کې یو واسطه د هغه ته افترا وي او دا خبره غلطه ده افترا هغه دروغ ته وي چې قصدن ویل شي چې خو ارادتن یو سره دروغ وي او کذب ویل کېږي هغه دروغ ته قصد پکې او کلی افترا جوړ کړی د ځان نه علی الله په الله تعالی باندې کذبن دروغ ام به جنہ یا په دمانه سده لیونتوب دی یو جنتون دی دغه ته وي جنون ته وي یو جنتون دی ډال ته وي ډال ته پردې ته وي بل الذين بلکې هغه کسان لا يؤمنون وليس كذلك ليس كما يزعمون دا څنګه کوم ګمان چې دی کې دا د بل معنی ده الذين كسان لا يؤمنون دي يقين نکي بالآخرة بآخرت باني في العذاب فعذاب كدي والضلال البعيد او بلر گمراهي كدي أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض دا يدري ما قبل سر لگي زكاة ويما أفلم يروا آية بس نگورد بي إلى ما بين أيديهم پلوڑان دیتا وما خلفهم او رستو من السماء والارض اسمانون ازمکی اور اللہ پاک دلتا د منکرینو د قیامت او د شکوی تفصیلی جواب ورکړي چې تاسو ګوره په دې ځمکه او اسمان کې تاسو ګیره که تاسو مشرق ته لاړ شئ جنوب ته شمال ته او کو هر ځای ته لاړ شئ تاسو د پاس په اسمان لاندې بدن ځمکه نو تاسو په اسمان او په ځمکه کې دنه ګیره نو دا چا ګیر کړی یو قادر ذات شته کنه نو تاسو په خپل د دین سوچو کې او د دین فکر وکړي چې دومره مضبوط مخلوق الله پیدا کړی چې اسمان او ځمکه را کومنګ څومره مزل کو د اسمان او ځمکه نه بار وته نشو پرستو وګورو نوم اسمان او ځمکه کومخ کې وګورو کوخته وګورو کو بر وګورو که هر طرف ته وګورو اسمان او ځمکه زمون نه غیر چا پیر دي نو چې هغه ذات چې اسمان او ځمکه کې ته غیر کړی نو هغه په دې باندې قادر دی چې ستاسو شپږ کوټه وجود دوباره را ژوند دی ستاسو شپږ کوټه وجود دوباره را ژوند دی او الله په دې قادر دی کو غواړي هم په دغه ځمکه کې بری ژوند دی خخ کې لکه د قارون پشان او کو غواړي نو اسمان په باندې ټوټي ټوټي کې راو به ورځي د باندې لکه څنګه چې په لوط علی السلام په قوم باندې د اسمان نه کانی راو ورځول
افلم يروا الى ما بين ايديهم اي پس نګوري دوی ما بين ايديهم قلوان دي وما خلفهم او رستو من السماء والارض اسمان نظمکی ان نشأ کچریو غواړو منګه نخسب بهم الارض نخخ بكم منګه پس مکه کې کقارون او نسقط عليهم یا برو ورزو منګه پدی باندې کسفن او قطعنا ټوکړي من السماء د اسماننا لکه د لوط علیہ السلام په قوم باندې کانی راوړي وی ان فی ذلک یقینا پدی مذکور دلائل کی لآیتن خامخا نخد عبرت لکل عبد دهر بند دپارا دهر اغ بند دپارا منیبن چی رجوع کون کے دے اللہ تعالی تا یعنی د خپل ګناہوں توبه وباسي الله ته رجوع کی او غیر چاپیره وګوري او دغه مخلوقات د الله تعالی کې سوچ او فکر وکي دا سوچ او فکر نه بدته معلومه شي چې الله سوي دا رښتیا دي دا سړي دا رښتیا دي او کله چې د عبد منیب نه دي یعنی الله ته رجوع نه کوي سوچ او فکر نه کوي نو دا دلایل نه مني الله جل جلاله زموږ عقیده راسخه او مضبوطه کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين جملها أطفيت الحسن تجسده فأهيم بفكر محتشد يجتاح القلب ويجهده يا نور حياة جملها أطفيت الحسن تجسده فأهيم بفكر محتشد يجتاح القلب ويجهده ويضج الدمع وبي شغف أن ألثم وجها أعهده فالمدنف شقت أضلعه ونبال الشوق تبدده والحسن تحير من حسن ويغار الكون وفرقده وبقفل القلب وأوصدته